حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک فرمائی چې ورځ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل رضایی خویندرونو سره چراغا ته لاړ. ورور حمزه ور سره دی رضی الله تعالی عنہ او د ګرمي ټیم دی. نو په دغه وخت کې دی ورور را منډي والی حمزه صاحب او جړلی ځکه اکثر د یو ماشوم سره بل ماشوم ورور وي چې چل پیوشي نو هغه ماشوم کور ته په منډه راځي ځکه په خپل نه پويږي. نو په جړا باندې وی کور ته راغی وی ویلی چې موري زما چې کوم قریشي ورور دی داغه فکر وکا هغه څه کسان رااله زمونږ نه اوچت کو چرته بوت دې تاسو کا چې هغه د موږ نه ضایع نشي او دوباره خدای خبر کوم سره هغه ملاوش دغه هغه ګمان دا چې انچا وتختو. نو هغه مبارکه تی قصه طلب لا وي مونږ چې لوبي کول په خپل منځ کې مصروف وو. اچانک وې څه کسان رااله او د غرب په طرف باندې هغه زمونږ نه بوت. دا مبارکه فرمایي چې زوتل ما د نبی علیه السلام د قریشی بچی په تلاش کې چیرې د حاصل کما او چې کله موږ ورلو د یو غره د پاسه ناس لري او ما د ځان سره ابو زویب هم بوته دای د خاون کونیه وا ابو زویب دا مم د ځان سره بوته د غره په سر باندې ناشته. نبی علیه السلام مبارک د اسمان په طرف باندې ګوري او چې کله نږدې موږ ورلو تندې مرتخل ک او تپوسم تی وکړو چې یاره دې ځای ته چاره وستلی دا ځای ته در سره چا وکړو. وی نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې ما د خپل ورونو سره لوبې کولې 3 کسان ما ته راله یو سره لوټه وه او د دویم سره د سپینو زرو یو پلیټ ورسره چې هغه د سپینې واورې په شان چې دی هغه ډکو. بیا یې دغې نه پس زه اوچت کړم او دې غره ته یې راوړم ډېر په مینه او شفقت باندې یو سملولم زما دا خېټه چې دی سري کړه د سینې نه د نامه پورې او ما ته د هغې تکلیف نه محسوسېده. کله چې زما سینه سري کړه او زما دا زړه چې دی دی بهر راویسته د هغې نه څه توره اینه لرې کړه هغه توره د اینې ټوکړه هغې ته بار گزاره کړه او دوباره زما زړه چې و هغې په خپل ځای باندې کېښوده او وی ویل چېرې دا خرابه ماده وه دا هغه ماده ده چې د دې د وجې نه بغض راځي حسد راځي کینه راځي نو هغه ته موږ لرې کړه او د شیطان تسلط او د شیطان د وسوسې نه اوس ته محفوظ شوي. نو زما زړه بیرته په هغه خپل ځای باندې کېښوده. بیا دغې نه پس د نور یو مهر یې په هغې باندې ولګو او زما هغه سینه چې وه هغه بلکل محفوظ شوه چې د اوسه پورې د هغې هغه یخوالی او بهتروالی چې دی زه محسوسوم